سلامونه، وخت مو په خیر. نن په 9 اساسي نښو غږیږو. که چیرته دا نښې تاسو هم لرئ نو باید تر پایه پورې راسره پاتې شئ. لومړی دا چې که چیرې د ورځې اکثرا وخت پرته له دلیله خفه یاست یا ناهیلي یاست، دا یوه اساسي نښه ده. دوهمه نښه دا چې پخوا مو که چیرته د یو شي نه خوند اخیسته او اوس د هغې نه خوند نه اخلئ. مثلا پخوا مو کرکټ کوه، ډېر زیات خوند مو ترې نه اخیسته، اما اوس ځئ چې کرکټ وکئ چې خوشحاله شئ، ولې کرکټ تاسو ته خوشحالي نه درکوي. دا دوهمه نښه ده. درېیمه نښه، که چیرته مو وزن مخ په ډېرېدو یا مخ په کمیدو دی نو دا د پام وړ نښه بللی شئ. څلورمه نښه، که چیرته مو خوب بیخي ورک شوی یا له حده ډېر خوب کوئ، دا هم یو اساسي نښه ده. پنځمه نښه، که چیرته له حده ډېره انرژي لرئ یا مو بیخي انرژي له لاسه ورکړې ده. شپږمه نښه، که چیرته د بې ارزښتۍ احساس کوئ، مثلا فکر کوئ چې هیڅوک تاسو ته ارزښت نه درکوي یا هیڅوک مو په کیسه کې نه دي. اوومه نښه، که چیرته فکر کوئ چې په هر شي کې ستاسو ګناه ده، که چیرته تیروتنه د بل چا هم وي بیا هم فکر کوئ چې دې کې ستاسو ګناه ده. اتمه نښه، که چیرته پاملرنه کې ستونزه لرئ، مثلا یو نفر ناست دی خبرې کوي، تاسو غواړئ هغه ته غوږ شئ اما پام مو بل طرفه وړي. او نهمه نښه، د مرګ اړوند فکر کول، مثلا که فکر کوئ چې دې ژوند نه مرګ ښه دی. دا 9 اساسي نښې دي د میجر ډپریسیو ډسارډر یا په پراخه کچه د ژور خفګان د اختلال. که چیرته تاسو په دې 9 نښو کې 5 نښې د 2 اونیو دپاره په دوامداره شکل لرئ نو تاسو کیدای شي میجر ډپریسیو ډسارډر ولرئ یا په پراخه پیمانه ژور خفګان ولرئ. اما شرط دا ده چې په دې 5 نښو کې چې کومې تاسو باید پوره کوئ، 2 نښې باید ډپریشن او انهدونیا اوسي، مطلب خفګان او د هغه شیانو نه چې وخت تاسو خوند اخیسته اوس باید د هغې نه خوند وانخلئ. د دې ترڅنګ دا نښې باید ستاسو ورځنی ژوند د ستونزو سره مخامخ کړي، ستاسو دماغي حالت در خرابه کړي. او د دې دپاره چې پوه شئ آیا واقعا دا نښې لرئ او که نه، باید ډاکټر ته رجوع وکړئ. ډاکټر 3 لارې لري تر څو ستاسو په اړه پرېکړه وکړي. لومړی ستاسو د ملګرو نظر هم ستاسو په اړه واخلي، او دوم د PHQ او د همیلټن د سکل ریټینګ په نوم فورمې دي یا ورقې دي چې تاسو ته درکول کیږي تر څو کینئ په معاینه خانه کې ځان ته په خپله نمرې ورکئ او هلته نمرو ته په کتو ستاسو د خفګان شدت معلومیدی شي چې تر کومه حده پورې شدید خفګان لرئ. نو په ټوله کې میجر ډپریسیو ډسارډر یا په پراخه کچه د ژور خفګان اختلال 9 نښې لري چې په دې 9 نښو کې مریض باید 5 نښې پوره کړي تر څو موږ ووایو چې بلې دا ناروغ میجر ډپریسیو ډسارډر یا په پراخه کچه باندې ژور خفګان لري. په پراخه کچه باندې ژور خفګان په نورو سب ټایپونو یا په کوچنیو برخو هم ویشل کیږي. مثلا یو د هغوی نه چې دی ایټیپیکل میجر ډپریسیو ډسارډر دی چې په هغې کې انسان موډ ریاکټیویټي او ریجکشن سنسیټیویټي لري. معنا دا چې یو وخت چې انسان پکې دومره حالت برابري چې هر څه ووایې ورته مني، خو یوه دوره بیرته بیا په راځي چې هر څه ورته ووایې ردوي. یو وخت چې دی که ته ورته وایې چې ځان زما دپاره مړ که مړ کوي، خو یو وخت راځي چې ته ورته وایې چې اسمان شین دی وایي نه دی. مطلب یو وخت کې هر څه مني، په یو هفته کې کیدای شي دا موډ ریاکټیویټي ولري چې هر څه ترې نه وغواړي درکوي، اما په 2مه هفته کې کیدای شي موډ ریجکشن ولري چې ورته ښه خبره هم کوي نه یې مني. بل د میاشتني عادت په بخښنې د حاملتوب پر وخت میجر ډپریسیو ډسارډر دی، او د دې ترڅنګ سیزنل افیکټیو ډپریسیو ډسارډر دی چې مثلا یو انسان کیدای شي ژمي کې یوازې خفه اوسي نو روغ و جوړ اوسي چې هغه فصلي ژور خفګان دی چې باید سړی ورته رسیدګي وکړي. او یو پرزسټنټ ډپریسیو ډسارډر دی چې په دوامداره شکل په اصل کې دی د همدې پراخه ژور خفګان په توګه، اما دا خفګان تر 1 میاشتې له 1.5 میاشتې پورې دوام کوي، اما پرزسټنټ میجر ډپریسیو ډسارډر کیدای شي تر 1 کاله پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې ژور خفګان 9 نښې لري. که چیرته یو انسان د 9 نښو نه 5 نښې پوره کړي نو حتما په دې ستونزه باندې اخته دی. مننه. تر بیا مو الله مل ښې چارې ښه وخت.